کله چې دا حالت راغلو چې هغه خلک چې خپیب لخپیب وو یعنې د پیزار وس پې نه کېده هغه د جامو د کپړو وس پې نه کېده پخوا دا مشرانو یې تپوس کړو یار چېرته د خامتا کپړې به دا یو دوه درې قسمه نومونه یادوي وایي نورې جامې نه وي دا اوس چې کوم ډیزاینونه دا پکې د کوریا کپړه ده او دا پکې د چینا ده او دا د فیصل آباد د پاکستان ده او دا پکې د جاپان ده او دا د فلاني اوس خو به په کپړو کې کپړه نه خوښېږي دومره ډېرې دي دومره ډیزاینونه دي پخوا دا نه وایي دغه خلک چې دا د جامو وس یې نه کېده غریبانان د پیزار وس یې نه کېده او څو رعاء الشاء ګډې او چیلۍ به یې سرولې په بانډو کې دا خلک به ښارونو ته راشي د بانډو خلک به ښارونو ته راشي او څه به کوي یتطاولون فی البنیان په آبادو کې به یو بل سره مقابله کوي چې وګوري چې یو کس لس چته بلډینګ جوړ کړو نو مخامخ ورته بل مالداره سړی د څو چتو بلډینګ منظوري د حکومت نه د 1200 د 1500 چتو چې ولګه د پاسه زما 2 یا 15 چته نورم سیوا راشي نو چې بل ورځ ګوري هلکه وایي د 20 چتو بلډینګ جوړېږي داسې ده که نه ده اورئ که نه اورئ وینئ که نه دا ګورئ دا نبي علیه السلام بل ورځ چې ګورې هلکه بل بلډینګ سټارټ شوی 20 چته چې بل ورځ خبر شي هلکه فلاني ځای کې 30 چت بلډینګ سټارټ دی دا مقابلې به شروع شي دا آبادیانې به لوړېږي زیاتېږي تر دې پورې چې په دنیا کې د 100 چتو نه هم زیاتې آبادیانې شته دی اوس هم روانې د الله نبي وفرمایل دا خلک اوس هم ته وګوره دا کمو خلکو چې بلډینګانو درولي د دوی د نیکونو تپوس وکړه ګړې او بیزې به ساتلې که نه بانډو کې اوسېده که نه ټول د بانډو خلکو زموږ سره ټول مشران د بانډو او د غرونو خلکو که چیلۍ به وي او دا ګړې به وي او غواګانې به وي او چا به اوښان ساتل د عربو د صحرا والا دا څومره عربو چې د بلډینګانو درولي دې ټولو ګړې او چیلۍ اوښان به یې ساتل اوسه پورې اوس راشه د هغوی هغه آبادیانو ته وګوره داسې زمونږ دې خلکو ته وګوره چې دا ښارونو کې څومره بلډینګان ګورې د دوی د مشرانو تپوس وکړه چیلۍ او ګړې به یې ساتلې الله نبي فرمایي هغه بېوسه خلکو سره به دومره مال راشي چې په آبادو کې به مقابله شروع شي چې کله دا منظر دی ولیدو نو قیامت ډېر نږدې دی دنیا ورانېدو ته نږدې شوه